دا کوم شریفونه هم دغه ځای کې ایښي وو دنه دې سوي لا اکبر چې پړې سوي دي زنګور لوېدلو لوند دی مشهور ولودلی دی هغه ته ولودلی دی اور ته ولودلی دی. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو لیدونکو د وچ خوړې منګلکوټ سیمې ته راغلي یو. دغه کوټه چې تاسو ګورئ دا هغه بدبخته کوټه ده چې دغه کوټه کې اور بل شو. له هغې نه وروسته یو شپږ میاشتنی ماشوم چې زنګو کې و هغه هم دغه د اور کې وسوځېدو. دغه کوټه سوځېدلې. دې باندې خبرې کوو دغه ویډیو درسره شیر کړئ چې په آینده کې دغسې پیښې ونه شي. دغه یو مهم پیغام هم په دغه ویډیو کې موږ راوښو چې دا اور څنګه ولګېدو د کومې غلطۍ له وجې ولګېدلو چې په آینده کې هغه غلطي خلک ونه کړي. کلیوالو هڅه کړې دغه ځای چې تاسو ګورئ تازه جوړ شوی له همدغه ځایه دوی توانېدلي چې همدغه د کوټې اور مړ کړي او کوم دود چې کوټه کې و هغه دغه ځای نه راووځي. هغه ماشوم د دوی وس نه رسېدلو چې هغه ماشوم د اور نه وباسي خو د دغې لارې دوی توانېدلي چې دغه کوټې اور مړ کړي او دغه کوټه نوره وساتي. دغه اتاق چې اوس په یو حالت باندې دی او د دې دپاره ځینې اړین شیان چې د دوی ضرورت دی عاجل ضرورت دی هغه موږ راوړي دي هغه به ځای په ځای کوو. که څه هم هغه ماشوم چې د اور کې سوځېدلی الله دې شفیقه کړي هغه دغې موږ نشو کمولی. الله دې ته د زړه صبر ورکړي. دغه نور ستونزې مشکلات چې کوم دي انشاءالله دا به موږ سره همکاري وکړو تر څو دغه کور یې را جوړ کړو بېرته موږ سره ترسره کړي. په حالاتو مزورېږم وطن والا باور وکړه له زړه نه خفه کېږم وطن والا باور وکړه له زړه نه خفه کېږم وطن والا خواخیره زنې ستاسو مجبوریو جلا کړي خواخیره زنې ستاسو مجبوریو جلا کړي په تکو سرو لمبو باندې سوځېږم وطن والا باور وکړه له زړه نه خفه کېږم وطن والا باور وکړه له زړه نه خفه کېږم وطن والا انسان یم په حالاتو مزورېږم وطن والا باور وکړه له زړه نه خفه کېږم وطن والا باور وکړه له زړه نه خفه کېږم وطن والا غربت. قدرمنو لیدونکو الحمدلله هغه دی اتاق جوړ شو. تاسو به یې اوس وګورئ دا د ده کور دا د ده ژوند دا د ده زندګي ده. د کور چردیوالي نشته په کور کې یوازې همدغه یې یوه کوټه لري بل هېڅ شی هم نه لري. تاسې راځئ موږ سره د دوی کور هم وګورئ. مجبوری ته ګرمه یې زه پوهېږم وطن والا باور وکړئ له زړه کوم شیان چې تاسو ګورئ کوم زبلښتونه چې ګورئ دا کلیوال یې ورته راوړي وو چې دوی د یو څو ورځې دلته پکې تېرې کړي خپل شی نه درلودل نو هغه موږ هلته واچول دوی دپاره موږ ښایسته کوټه جوړه کړله. راځئ چې دغه مو وګورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو تقدم اچین سړی ماشي سړی ماشي سړی ماشي سړی ماشي وکړه له زړه نه خفه کېږم وطن والا باور وکړه له زړه نه خفه کېږم وطن والا هدف مې دا ستا په د خفه شونډو مسکاوي هدف مې دا ستا په د خفه شونډو مسکاوي دا ومنه کمره ماشاءالله دغه دومره ښکلې کوټه جوړه شوله. مخکې دلته شګې وې که نه شکېدل شوي نو واقعي دردونکې پېښه وه. موږ یې خپله هم ډېر ودردولو
دا پیښه سره کوم ترمنځ شوله دا لږ ورته ووایه چې هغه نور خلک چې دغه ویډیو کسي دې ته هم یو درس میلاو شي چې په آینده کې داسې یو غلطي ونه شي داسې یو کور ونه شي خدای نخواسته داسې ګلالي ماشومان نوره دوسه ویل نه کړو مور تللې وه اوس اوبه یې وروړه هغه ډاډه پرې کړې وه ماشوم بچه یې زده کړی و دا زانګو وه خو دا ځینې زانګو وه داسې بل کاټ وه مې تشه کې انا بعد دا ماشوم بچه وتلی نتلی و په دا ټرکي ډاړه خو پرې وه چې هغه نه دبلې خلی پرې وغلی شوی و کوټې ټول اور وخوستی و زانګو کې سوی وه ماشوم بچه یې زنګونه پوس زنګو وسوله اور لمبې جګې شولې زانګو راولوېده دا زنګو چې پړې سوي دي زنګور لوېدلې لون دی مشهور روزدلی دی هغه ته روزدلی دی اور ته روزدلی دی ور دا ازګې کاټ و خیر دی بس الله دې بچي رحم وکړي الله دې بچي خیر وکړي دغه دې ماشاءالله نوره بچیان دې هم شته نوره هم خدای دې کړي نوره هم دې کړي دا د الله پاک خپل امانت یې واخیستلو ته دې تشویش مه کړه په داسې کې خو زنګو سره خو دا قرآن شریفونه هم دغسې کې ایښي وو دا په دغسې دا نه دې سوي الله اکبر تلګای نه و ورغلی هیڅ دا هم تلګای بیا کلیوالو یې صفا کړې وه تلګای نه ورتللی قدرمنو لیدونکو پاس زنګور سوځي ماشوم راغورځي لاندې سوځي خو د الله کتاب چې په همدغه ځای کې دی هېڅ ضرر ورته نه رسي خپل ژوند زندګي څخه برباد کېږي دا مزدوري یو بچیان کومه بزر خو مزدوري تو سره دې کوټې دغه شنو واسو یا څه ورته ضروري دی چې بیرته جوړه شوې وي دا کوټه دا ولا سره ډېر ښه زما بیا الحمدلله در قسم شته الله دې مړو ته برکتونه واچوي هغه نه ښکلې ورته جوړه کړه خدای دې اباد لري خدای دې نه خفه کوي قدرمنو لیدونکو یوه یادونه چې وکړم په ژوند کې تاسې انسان مه خفه کوئ انسان هېڅ کله بیا نه راځي دغه نړۍ ته دا کوټه مخکې په یو حالت باندې وه هغې نه هم ښایسته جوړه شوله هر څه به راغلل هغه انسان چې دلته و هغه به په ټول ژوند هم دلته رانشي هیله ده تاسې انسانان مه خفه کوئ انسانانو ته مینه ورکړئ دا نیمګړې دنیا را تېرېږي څوک به ماشومتوب کې ځي څوک به ځوانۍ کې ځي څوک به بډهتوب کې ځي بالاخره دا د یو امتحان دوره ده دا به ختمېږي هر څه جوړ شول خو زما د ورور هغه زړه به جوړ نه شي چې په زړه باندې سوری دی ځکه چې د ګل په شان زوی د لاسه ورکړی هغه زوی چې ده به مینه پرې ماتوله دی به چې کله ستړی له کاره راغلو هغه ټوله ستونزه به یې وتله نن هغه نشته هغه زړه یې موږ چې جوړولی اوس یې کله دغه بچی یا ترسي چې کله به کور نه ستړی راغلی او هغه مینه ده متوله ورسره آج که شتلمه هغه گئی هلته مې سخت وویل جلا کړي پتا کو سر لمبو باندې سوځګم وطن والا نه صاحب ولا دې چې دا تخندل وای چې کله چې مو امینه وساتل پاوره virar palama دماغ به مو ستونزه virar مو د شو پوه خیر قدرمنو لیدونکو زما تر څنګ ناست ورور غربت هم ضعفه دی د غمو تر څنګ غربت هم ضعفه دی چې خپله سختې خوارۍ سختې مزدورۍ کوي هېڅ له لاسه نه کېږي او په اوسني غمجن وخت کې که ته سره موږ همکاري وکړو د ده د غمونه او دردونه یو څه نور هم راکم شي دا به دا ښه خبره وي زما ورور
خپل عزت غواړي چې د دې کور عزت خوندي شي. دی د ماښام او د سهار وختي مزدوري کوي، دلته خپل کار کوي، کور کې کار کوي. کله چې د مزدورۍ وخت شي نو ځان بیا بازار ته بس هلته مزدوري کوي. کله کېږي چې د ده د کور دغه چردیوالي دغه شیان هم ورته تاو کړو، یو څه نور کومکونه هم ورسره وکړو. یوازې کور کې هم دغه یوه کوټه لري تر څو دغه دروند غم یې په خوشحالي ورته بدل کړو. چې اړین شیان هغه موږ ورته راواخیستله. هغې کې یو ترموز و، هغې تر څنګ شمسیه ده، بیټري ده او د چت والا پکه ده. هغې تر څنګ 2 کټونه دي، 3 کمفلې دي، 6 بالښتونه دي. هغې تر څنګ 4 سپنجونه دي. یو ټولې کوټې دپاره فرش دی چې دا د دوی د کور هغه اړین یا ضروري شیانو چې باید دوی ته اخیستل شي ورغول شي تر څو دوی خپل ژوند پکې پیل کړي، هغه موږ ورته واخیستله. هر چا چې موږ سره کومکونه کړي، کور یې ودان، خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ، الله دې اجر درکړي. یو ورور چې ما سره مسنجر له لارې ملګری شوی په امریکا کې ژوند کوي، ورور ستاسو کومک موږ دلته مصرف کړو چې تر ټولو بهترین ځای و، مستحق هم دغه و. الله دې تا ته اجر درکړي، ورور خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ. موږ ټول دعاګانې درته کوو چې الله دې داسې ټول مسافر آباد لري. موږ پوهېږو چې سفر هم اسانه نه دی. په سفر کې هم تاسې سختې مزدورۍ او سختې خورۍ کوئ، د خپل فامیل تر څنګ بیا د داسې خلکو لاسنیوی کوئ، کور مو ودان، خوشحاله اوسئ. دا ورور بیا هم زموږ او ستاسو لاسنیوي ته ضرورت لري. نو په همدې هیله دا خپرونه پای ته رسوو چې بل ځل راځو بیا هم د ورور سره کومک وکړو تر بیا ښې چارې او ښه وخت. باور وکړه له زړه نه خفه کېږم وطن والا، انسان یم په حالاتو مزورېږم وطن والا. باور وکړه له زړه نه خفه کېږم وطن والا، باور وکړه له زړه نه خفه کېږم وطن